السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ملګري یو ځل بیا درته هرکلی وایو په هپینس اکیډمي کې او هیله لرو چې خوشحاله د عزت صحت او سلامتیا جامع به مو پر تن اوسیږي. خوشحاله یو چې یو ځل بیا زموږ سره یاستئ. ملګرو نن موږ تاسو شپږم نمبر درس لرو په بګنر ټو کلاس کې. په دغه درس کې به موږ تاسو ټایپس اف سنټنسز بای سټرکچر وایو، یعنی تیر 15 برخې چې کومې وي هغه موږ تاسو بای فنکشن ویلې. بای فنکشن او بای سټرکچر څه مطلب؟ بای فنکشن دا مطلب لکه موږ تاسو دغه 15 جملې کومې چې ویلې دا پر اساس د مقصد موږ تاسو ویلې، یعنی په دغه 15 برخو کې موږ تاسو مقصدونه خپل بیانول. او اوس برابر موږ تاسو ټایپس اف سنټنسز بای سټرکچر به وایو چې موږ تاسو یو جمله څنګه پر اساس د ساختار جوړولای شو. راځئ ملګرو زموږ سره انګلیسي ژبه په منظم شکل سره او په ترتیبي شکل سره زده کړئ. نو که غواړئ چې زموږ سره واوسیږئ زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ، د بیل آیکن هم در سره کېکاږئ تر څو پورې زموږ د راتلونکو ویډیوګانو څخه خبر واوسیږئ. او که څه نظر لرئ کولی شئ د کمنټ په ځای کې خپل نظر زموږ سره شریک کړئ. او که ویډیو څه معلوماتي ویډیو وه نو د ملګرو سره هم ضرور شیر کړئ. سلامونه ملګرو، یو ځل بیا لکه څنګه مو چې مخکې ویلې چې موږ تاسو به نن په ټایپس اف سنټنس بای سټرکچر باندې خبرې اترې لرو. نو نن یې موږ تاسو راځو لومړی برخې وایو چې هغه دی سمپل سنټنس. سمپل سنټنس په اړه باندې موږ تاسو زده کړه کوو او ورباندې غږیږو. نو له هر څه نه مخکې موږ تاسو باید چې په تعریف او جوړښت او بیا پر مثالونو باندې موږ تاسو خبرې اترې وکړو. تعریف یې داسې دی په انګلیسي ژبه کې چې a simple sentence is a sentence that has only one independent clause. صحیح شو؟ It expresses a complete thought. دا به درته ترجمه کوم او وروسته به بیا په پښتو کې هم درته تعریف کړم. A simple sentence یو ساده جمله is a sentence یو جمله دی that has کوم چې لري only one independent clause، کوم چې لري صرف یو دانه independent clause. independent clause موږ تاسو په پښتو کې ویلی شو چې خپلواکه جمله. independent یعنی خپلواکه او clause جمله. صحیح شو؟ It expresses a complete thought. دی ښکاره کوي دغه جمله څرګندوي complete thought یو مکمل فکر. یعنی په دې کې اوس موږ تاسو څه زده کړل؟ په دې کې مو دا وویلې چې سمپل سنټنس چې دی یوه جمله ده چې صرف یو خپلواکه جمله لري. صحیح شو؟ یوه دانه وي یوه خپلواکه جمله ولري. دغه خپلواکه جمله څه شي کوي؟ It expresses a complete thought. دا یو مکمل فکر موږ تاسو ته راڅرګندوي. نو چې په پښتو کې تعریف وایو، ساده جمله هغه جمله ده چې یوازې یو independent clause ولري، یعنی خپلواکه جمله بشپړ فکر څرګند کړي. صحیح شو؟ یو بشپړ فکر موږ تاسو ته راڅرګند کړي او یو independent clause وي، دغه جملو ته ویل کېږي simple sentence یا ساده جمله. په دې کې یو independent clause دی چې په دې باندې باید چې موږ تاسو لږ غوندې خبرې اترې وکړو چې دا ډېر مهم دی. صحیح شو؟ independent او dependent clause موږ تاسو لرو. صحیح شو؟ په دې باندې به لږ غوندې خبرې وکړو چې سر مو ورباندې خلاص شي، بیا به درته وروسته مشکل نه وي. independent clause خپلواکه جمله. صحیح شو؟ هغه جمله ده چې یوازې په ځان ولاړه شي او بشپړ فکر څرګند کړي. یعنې تنه په خپل ځان باندې ولاړ واوسیږي، تکیه واوسي او یو بشپړ یا یو مکمل فکر څرګند کړي، ظاهر یې کړي یا یې بیان کړي. دې ته ویل کېږي independent clause. صحیح شو؟ خپلواکه جمله. د بیلګې په مثال باندې، د بیلګې په ډول باندې یا د مثال په توګه سره she is reading. she is reading هغه کتاب لولي، یا she is reading هغه لوست کوي. نو دا یوه جمله ده صرف پر خپل ځان باندې ولاړه ده، وروسته نور هیڅ داسې یو بل کلاس نشته ورسره، یوازې یو کلاس دی
او دا یو مکمل فکر موږ تاسو ته راڅرګندوي، یو مکمل بیان موږ تاسو ته راکوي، یو مکمل پیام موږ تاسو ته له خپل ځان څخه راکوي. دغه ته ویل کېږي انډیپینډنټ کلاس. صحیح شو؟ همدا و د انډیپینډنټ کلاس. دا مې په دې خاطر درته وکړلو چې دغه انډیپینډنټ کلاس چې دی دغه کلمه په ځینو ځایونو کې راځي چې بیا وضاحت ته ضرورت ونه لرو سره، ځکه چې په هر ځای کې بیا موږ د دې معنا کوو، د دې په اړه باندې تفصیل ورکوو، نو بیا وخت زیات نیول کېږي. او همدارنګه ډیپینډنټ کلاس هم موږ تاسو لرو چې دې ته موږ تاسو ویلی شو نابشپړه جمله. نابشپړه جمله هغې جملې ته ویل کېږي چې یوې بلې جملې ته ضرورت ولري. صحیح شو؟ په خپل ځان باندې نه وي ولاړه. صحیح دی؟ لکه څنګه مثال درکړم، داسې یو مثال لکه موږ تاسو وایو عمر مکتب ته نه دی تللی ځکه چې هغه مریض و. صحیح دی؟ یا د بیکاز پکې راسي یا ځینو نور شیان پکې راسي. خیر د دې په اړه باندې بیا وروسته موږ تاسو خبرې اترې لرو. صرف انډیپینډنټ کلاس در سره زده کړئ چې یوه بشپړې جملې ته ویل کېږي. او بیا موږ تاسو راځو د جوړښت په اړه باندې خبرې اترې لرو، یا د فارمولې په اړه باندې چې فارموله یې څه دی د دغه سمپل سنټنس. ډېره په ساده بڼه به زه تاسو ته ووایم چې د دې فارموله یا د دې هغه سټرکچر داسې دی چې اول باید سبجکټ ووسیږي په یو جمله کې، بیا ورسره په څنګ کې ورب وي، بیا پلس اوبجکټ او پلس فول سټاپ. صحیح دی؟ دا د دې هغه سټرکچر دی یا د دې فارموله ده د دغه سمپل سنټنس. مثال دی دغه فارموله موږ تاسو غواړو په مثال باندې. اوس سبجکټ راخلو احمد، ورب راخلو پلی، او اوبجکټ راخلو فوټبال. درې دانې شیان دي. صحیح دی؟ احمد، پلی او فوټبال. دا سره یو ځای کوو. صحیح شو؟ اول ګور موږ تاسو ویلو چې باید سبجکټ ووسیږي، سبجکټ نه بعد ورب او له ورب څخه بعد اوبجکټ کوو غواړو. صحیح شو؟ نو دلته موږ تاسو وایو احمد د سبجکټ سو، پلی ورب دی یو فعل دی کار کول دی، فوټبال چې سو اوبجکټ سو. احمد لوبه کوي د فوټبال، نو د احمد دلته سبجکټ سو، لوبه کول یې فعل شو چې دی کوي، او چې پر چی شي باندې دی کار کوي هغه فوټبال دی چې ورته موږ تاسو اوبجکټ یا مفعول ویلی شو. دا بل مثال. دا یو مثال احمد پلیز فوټبال. احمد پلیز دا اس دلته په دې خاطر باندې ورکو چې پریزنټ سمپل ټینس دی، چې د دې په اړه باندې بیا موږ تاسو وروسته خبرې اترې کوو. خپل لنډه ډول باندې به درته وایم چې هر کله په پریزنټ سمپل ټینس کې موږ تاسو خبرې اترې کوو چې کس واحد وي نو هغه سره موږ تاسو اس ورکوو له ورب سره. صحیح شو؟ لکه احمد پلیز فوټبال. دوهم مثال ته موږ تاسو راځو. they watch TV. ګوره په دې کې بیا اس نسته. صحیح شو؟ دلته جمع دی. they watch TV. هغوی تلویزیون ګوري. نو دا دې چې شي دی سبجکټ دی. صحیح دی؟ او واچ یا واچینګ دا ورب شو، فعل شو، یو کار دی. TV چې شي سوله اوبجکټ دی. هغوی تلویزیون ګوري. درې دانې شیان دي. دغه فرمول په اساس باندې مې جمله درته جوړه کړه. بله جملې ته راځو. the sun shines. لمر ځلیږي. دا دریم مثال. صحیح شو؟ نو یو سبب باید چې تاسو په یاد کې در سره ولرئ چې په دغه جملو کې فاعل او فعل څوک چې کار کوي او کار خپله کار فعل دا ډېر پکې مهم دی، حتمی دی پکې. سل په سله باید چې ووسي، که نه ووسي جمله صحیح نه راځي. نو اساس د سمپل سنټنس یا هغه کوم شرط د دغه جملې چې دی هغه فاعل او فعل دی. دا باید حتمی وي پکې، او که ممکن په ځینو ځایونو کې مفعولونه ووسیږي اوبجکټ ته ضرورت نه وي نو هغه جمله بیا صحیح ده. صحیح دی؟ او یو څه بل په ذهن کې در سره ونیسئ چې هغه یوازې لنډې جملې نه وي سمپل سنټنس، لکه دلته چې موږ تاسو لنډې ویلې داسې لنډې هم نه وي، او په ځینو ځایونو کې اوږدې هم کېدلی شي چې دې ته هم موږ تاسو سمپل سنټنس ویلی شو.
لکه موږ تاسو یو مثال راوړو The little boy with the red hat is playing in the park. هغه وړوکی هلک چې سور خولۍ یې په سر ده یا سره خولۍ یې په سر ده په پارک کې لوبې کوي. نو دا وګوره اوږده جمله شوله خو دی هماغه سمپل سنټنس چې په دې کې موږ تاسو سبجیکټ هم لرو او ورب هم لرو ورسره نورې جملې هم نورې کلمې هم شته. نو ما درته ویلې چې خاص پکې شرط فاعل او فعل دی. صحیح شو. یو بل مثال زه در کوم. My father who is a teacher works very hard every day. My father زما پلار کوم چې استاد دی ډیر سخت کار کوي هر ورځ. زما پلار چې ښوونکی دی هر ورځ ډیر سخت کار کوي. ګوره اوږده جمله شوله خو دی هماغه سمپل سنټنس. نو تاسو داسې وکئ د دغه فارمولې څخه ماته 3 جملې جوړې کړئ. که مو چیرته وکولی شو نو فکر وکئ چې دا درس مو زده کړی دی او که چیرته مو ونه شوی کولی نو فکر ونه کړئ چې تاسو به درس زده کړی وي. ویډیو بیا له سره څخه وګورئ او راځو موږ تاسو په یو بل شي باندې خبرې اترې کوو چې هغه سمپل سنټنس څه ګټې لري، مطلب فایده یې څه شی دی. فایده خو دا دی اول زه به څو فایدې درته ووایم چې خبرې او لیکل پرې روښانه کیږي. صحیح دی. دومره فایده دا دی چې د ژبې زده کول ورباندې اسانه کیږي په دغه سمپل سنټنس باندې، په دې کارولو باندې، په دې جوړولو باندې د ژبې زده کول ډېر اسانه کیږي او دغه جملې په ورځني ژوند کې تر ټولو زیات استعمالیږي. استعمال د دغه جملو بیخي زیات دی. صحیح شو. لکه فور ایگزامپل موږ تاسو لرو I am happy زه خوشحاله یم. We love our country موږ خپل هیواد سره مینه لرو. نو دغه جملې دي چې زیاتې کارول کیږي. ملګرو زموږ ویډیو تر همدې ځایه پورې وه. الله پاک دې وکړي چې څه مو ترېنه زده کړې وي او په یو څه باندې پوه شوي یاستئ. بیا هم هر کوم چې مشکل و ستونزه په یو شي کې کولی شئ کمنټ وکړئ. نو تر راتلونکو ویډیوګانو مو پر سپېڅلي رب سپارم. ښه وخت، ښې شېبې. الله مو حفظ و ناصر شه. السلام علیکم.